حضرت عمر یو کلی ته په دوره روانو نو غلام ورسره غلام ورسره نو دوی چې دا چل دی چې دواړه په اوښ سورېږو نو دا اوښ بستړی نو غلام ته وایي چې کله پې ته سورېږه زه به پیدا ځم او کله به پې زه سورېږم ته به پیدا ځم فیصله یې دا وکړه حضرت عمر بسورو غلام بپړې نیولې او غلام بسورو حضرت عمر بپړې نیولې چې څو وخت کې کلی ته ورسېد نو د غلام نمبر راغی د سورېدو حضرت عمر ورته سور شه ویجا کلی ته ورسېدو هغه خلک به راوتي استقبال به کوي او زه به سورم او ته به پیدا یې ویل ستا نمبر دی هم ته به سورې پروردګار حضرت عمر ته وایي چې زه ستړی نه یم که نه خیر دی ته سور شه خلک به را باندې بد وایي چې غلام سور دی او امیر المؤمنین پیدا روان دی ویل سور شه درته وایم سور شه په اوښې سور کو حضرت عمر امیر المؤمنین پړی نیولی پروردګار چې خلق راوته سلام کوي اوس هغه سور ته خیال یې دا دی چې امیر المؤمنین جوړ دا پاوخ چې سور دی دا دی هغه غلام اشاره کوي چې دا لاندې امیر المؤمنین دی حضرت عمر ورته اشاره کوي چې نوم دا دی غلام بیا اشاره کوي چې دا دی حضرت عمر نوم دا دی دته سلام کوي وای په ایمان څوک دیو دیگر مولا دیو نه اسی شیخ سنت صاحب دیو دا استاد زمانی پیران چې دی دا بو کی چې پیر صاحب لاندې د خر پړې نیولې یا د اوخ یا داس او مرید پاس سور کړي و دی چې ګیره ګیره کیږي او رواني او سلام کوي وبکی نو منگا چاہیو زبان پہ دل کا ہے غرور اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں نند پیغمبر کو مسند کفر ناستے کفر اسلام لا بل حدیث د پیغمبر وور يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه زما په امت په یو داسې زمانه راشي چې چا کې وم اسلام پاتې نشي صرف نامه به پاتې نامه به پاتې ولا يبقى من القرآن إلا رسمه قرآن بپاتی نشی صرف رسم و رواج بپاتی دا قرآن بخالی رواج پاتی رمضان نزول رمضان کے قرآن کی نازل شوه دے چھٹی دا شب قدر دے چھٹی دا اور شب قدر باندې دا د پلیت زامن پوریږي چې شب قدر څه وایي نزول قرآن څه لپاره شوی دی چې پوریږي دا مخصوص راز دی د الله او د جناب محمد رسول الله په مخصوص راز
او ستاسو رښتیا ووایه چې د چا په زړه کې د چا متعلق څومره مینه وي د هغه مینې اظهار څوک کولی شي چې دا څومره ده کولی شي پته ورته نه سوا د الله نه بل چاته دا پته نه لګي او د رحمان د زړه د حاله خدای خبر دی چې په زړه کې د یار د غم اسی زما زړه خدای ته پته لګي چې د یار د غم زما په زړه کې څه شي هیڅ چاته پته نو دا حروف مقطعات چې دي دا یو مخصوص راز دی او رمز دی دا الله او داغه د پیغمبر په منځ کې هیڅ چاته پته نه اچھا تفسیرونه وګوره چې د دې ځایونو ترجمه شروع کیږي الله اعلم بمراده خدای د دې په مراد پوهیږي بل چاته د دې علم نه تاسو کې څوک سرکاري سړی ناست کومه چټای چې د مرکز نه د چا صوبې په نامه باندې سیکرټ راځي سیکرټ نو سیکرټ دا معنا ده چې د چا په نوم باندې راغلی مغه به کولاوي بل چاته دا غي اجازه دا غ سیکرټ راز ده چې جبرائیل دا الفاظ راوړل جبرائیل تم پته نه و چې دا سیکرټ راز ده څه شي دې کې خدای څه ویلي دي جناب محمد رسول الله نو زما عزیزانو حروف مقطعات چې د کله نه قرآن نازل دی تر ننه پورې په دې راز باندې سوا د الله نه او سوا د جناب محمد رسول الله نه بل څوک کوي هیڅ چاته پته نشته نن خود مونږ چې کوم ملک اوسېږو د تاسو ته رښتیا وایم هغه ورځ یو ملا مې ولید د اردو تفسیر په لاس کې مالدار شکه ولدا ترجمه ولوم نو ترجمه چې ولینو د اردو تفسیر ګور د اردو تفسیر ګور دا تفسیر کبیر تفسیر روح المانی تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبی دا دې دومره لوی ائمه او صد پاره لیکلي دي چې اوس د قرآن د ترجمې مدرس به د اردو تفسیر عزیزانو نن که تاسو د جماعتونو په ډیکس باندې ګورئ یا به د اردو رساله پرته یا به د اردو تفسیر پروتي یا به اخبار پروت بیا دې تم سوچو کوي چې کوم ځای کې تصویر وي تصویر هغه ځای ته د رحمت ملائکې نه ځي د اخبار جماعت ترانه نوسته هم جایز دي د اخبارونو خو د منځ باندې وګورئ د تمام دمو فوټوان پکې د دمو نو د دمو فوټوان جماعت ترانه نوستل دا جایز هم دي اوس د رحمت ملائکې څوک څه پیژني او رحمتونه څوک څه پیژني او منی یې څوک هغه یو سړی او زوی زامنې چې دی قید شو 14 کاله نو پلار یې ولاړ دی نو چاته پوښتنه وکړه چې د زامنو دې څه چلو شو ششنجت سره نن پیشي وه
ورته وی چې سور لسکاله کېټ کړ جج صاحب خو الکان نه مني الکان نه مني اوس کالکان مني او کنه مني جج چې کېټ خو بیړي غر کا شو کنه نن په مونږه هغه چل الکان نه مني زما عزیزانو خدای ته ګورئ تباکی گئی غرقی گئی د تباہ رخ تا نن ستا ټول ملک روان تو ګورا عراق په تمام عرب ملکونو کې یو نر ملک دی نر امریکی اوس بیا بډې والی دی په عراق باندې حمله کولو د پاره نستا ملک لاته سوچم نه کړي او روس او چین امریکای ته ویلي چې کامله دی په عراق اوکړه نو تب د ځان تماشا و روس او چین غیرت کوي هغه خاوره باندې په کومه خاوره چې د امام حسین سر پروت دی په کومه خاوره چې امام ابو حنیفه پروت دی په کومه خاوره چې شیخ عبدالقادر جیلانی پروت دی روس او امریکا په هغه خاوره غیرت کوي او زمونږ د خریټیانو ته لا اوسه پورې غږم نه دی کړی چې ماما زمونږ خفه نشي امریکا کېږي ماما ځان مستړی کوي او ما مستړی کوي دا قوم د رایواست دراتلو قوم نه اوس پرونه یک جهتی پرونو کابل اورد فوټوان دیو دغه دیو څه چل دی کشمیر سره یک جهتی مناو کشمیر سره یک جهتی مناو نن یوم کشمیر دی 50 کال وشو 50 کال یو کشمیر دی هندونه تا نه دی اغسطه 50 کال دار یو سر چې ګوره د سنډانه غټ دار یو سر چې ګوره د سنډا عمره سره دی او یو ملک دی د هندونه نه دی اغسطه په 50 کال او هندو چې در سره کول هندو اوس په دې راز تاسو پوه نه زمونږ هندو سره بیا لین جوړیږي لګیا هندو چې در سره کول ډاکا درنه پټ کړه کنه ډاکا بنگال درنه کټ کو کنه هندو در سره کول فوج پرانه نهستو وزیږي الٹا استا پولیس فوجونی وہ ہندوستان کے قیدیان کے داغا ہندو نے چتا سو بویل چسل پاپڑ دیو لوڑ داغا ہندو نے اگا پاپڑ نن را پاسی اور ستا سو دا درے درے گدم لاگانی چی دی و دے باندے کو تکیخی دی تاسو تک ہو کئی نن د غیرت جنازه ملک دا ووت جنازه یہ خو ګوره ټول مکه او مشرک دنیا دا د بدر جنگ ته یو وکنه و یو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 314 کسانو اتور سره توری او 2 ور سره اسونه 314 کسانو سره وسیم نوی اسونم نو تورم نو او په بدر ورله چې په ورله ولی الله ته ګورې نو وسلی نشته ورالو په اسمان نه خبر راغی غم مکوا 15000 ملائکه می مصلا درو لګل ب5,000 من الملائکة منزلین
15,000 ملائکې درغه تماشا کوا پاسونو سورېنی سپینو شنه پټکی په سرو او د کافر نه به سر پرې کېدو پته بنه لګي چې د مازیګر ټیم کېدو د بدر په جنگ کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرې ملائکې رولې نن هغه ملائکې په کشمیر کې پاته نشي را لېږلې نن په روپۍ کې 14 خرچ دی ستا په فوج باندې 14 50 کاله وشو تر اوسه پورې تاسو څه وکړو ته د مال خبره ده نو مال په موټروي لګول نه و پکار مال د کشمیر په غزا لګول پکار زمونږ مالونه څه پرون راته چاوي ستا جماعت کې پوزي زاړه دي بار پوزي وګورئ لاندې لګو ګورئ ټول دا بار چې په ناس دي لاندې وګورئ زاړه دي که نه نو ما زما جماعت خو مسجد هلاک دی او کچا جوړ کړي به یو کنه زما خودم را دړو زور نشته ټیک کوستیمون شي کم کسان چې درکې غوړ دي دل تراشي دا به جوړوي اوس مم قسم په خدای دې چې د دې جماعت 200 روپۍ بل د بجلی د جیبه داخل کو دا د جماعت جمعې په ورځ چنده چې 40 روپۍ کیږي په دې طالبانو چای چینیم نه کیږي کله کله د جماعت طالب راغواړم نو چې ګورم چا ولا کورخي ورکړي نو یو نوړی کې زه مخرم ا ترکاریم سم نه ورکوي لټای مخرم په آرام کې نه ماما هغه خلق لاړ چې خشه به په جبه لګېدو بل به ورکو په خپل به خراب او وخت لاړ اوس مونږ یو ملائکو ته په قبر کې تاسو کو چې من ربک هغه ویل من ربک و سراب رب کې یو قط مړی بني وګیا ما او سره چې دې د بيزيرو د پختار پسې ګرځي دینونه او اسلامونه او مذهبونه کله کله ما ته سو کوی دا ته په کومه زمانہ کې خبرې کوي لیوانه خو نه ما کله ونه نعمت کمم نو یو دې ټکی نه ځان خلاص ساتي زه دا ډېر خطرناک دی په پاکستان کې در تخکاره مثالونه اوخه په دې خو پوه شوي چې زه ټکی ډېر خطرناک دی بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي هغه یو ټکی کړو چې مای میجارټي زما اکثریت اور یہ کرسی بڑی مضبوط ویلی هغه کرسی وسمشت هغه میجارټي وسمشت او د دان جام څه د دسان جام د پانسای په دارو خطو کنه ورسایم وا ا مضبوطه چې دې په غاویرو او هغه میجارټي وا وسمشتاغه کټه سری چا ول ځان مړ نه کو د دان جام
عزیزانو غرور با نه په دولت کې نه په مټو کې نه په اقتدار کې د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی بنده بسی یو دغه غرور بسی اسو انجام وکړه آټکه اوس نواز شریف کړه چې مای منډیټ ددا انجام بم در تخیم که ژوندي وي په دې منبر ناس دام د غرور ټکي هغه منډیټ موجود دی په کوم چې دی غاویر دی ملک دې د تباہی په لار روان دی کنه دی روان هاجي ملک دې د تباہی په لار روان دی ا منډیټ موجود دی اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول زمکی دي دا قیمت لګي مثلا په 400 کې زمکا 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ نو ته چې مرله خرڅه نو تانه به دومره ټیکس وصولی خدای دیو کی کتا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپے ور په دې لا مونږ دا ګوګشتو قوم پوه نه دی هر ادا ستاسو د هلاکت او د تباہی دی دا موټر وې چې کومه جوړه ده د خورنا پندای پورو پندای نه لاور د دې موټر وې تصور د پاکستان د لپاره مفید نه تصور کربونه روپے په لګي او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माला खुद खावर तेलो दीवाना मिलावेगी और द पीर से कोर वही चिरागान करबुना दास की मुना उस्ताद आलालोलो द पारा जुड़ी خبره مې دا ده چې منډیټ ټکه دا د غرور ټکه دا منډیټ بوي او والله عالم بالثواب چې دا انجام ده زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات بل سوکشته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې شیطان ته یو پیر وایي اوس په یو د پیرانو میرانو په ډېر ګرځي ما دا قرآن ته وګوره پیر درته اصلي وخایم ها نه اوس په لوی غم دا قوم اخته زمونږ د لاس دا راتلون کی جمعه هو پروژه کې راځي کنه په دې به قضا عمرې نو مليانو صاحب یو هن جوړ کړي هن دی دون دی هن دی دون دی قضا عمرې دو اسلام دی پلان دی مولا بدا سزان باندې hebat راولي ته به چې جوړ ځکه کافر شوم چل را باندې
ټول عبادت په ځان راوړي چې دا ما جوړه کافر شم که څه بلا ارون خدای قسم پیغمبر ویلي صحابه ته ما تاسو ته ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده کله بل دي صحابه ته ویلي چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی نه روژه نیولي نه حج کړی نه زکات ورکړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وایي چې یا رسول الله دا سړی به څنګه وي دا څنګه سړی ویل په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او توره واغسته او د دې د طرفه په جنگ کې کافرو 15 منټو کې مړ چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته یې ادا کړې په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټو کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر معاملت زیاده ردا یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره تیرو دی دا شور ګور کی چاله ګوره تاسو شور ډیر جوړي قضا عمرې ده قضا عمرې څه ده پلانی بابا کړ پلانی بابا کړ پلانی بابا دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی اسلام بنیاد کوم مولا چې وایي چې قضا عمرې دغه د ملا صاحب زما دړه زور نشته دا فرض منځونه مرانه نشي کېدی او ته کوه ابو وایي چې نه ته ورته نه کنه نشم سم لور پوه شو که بیا دې نه پرېږدي که نه او ته پې لږ تکړه وې د دغه ګوړګوړونه یې ونی او دومره زور والا ورکه چې دا سترګې بقې روي پوه شو اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ٹھیک شو بیا دا درته یاد دي چې د خلفای راشدینو خلافت څو کاله ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله مانو د تاسو څه ضرورت دی چې ګیری لګي دا خو دې نه کومره زړه زور ډیر دی چې پاسته کې به 2000 دی ګیره او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفای راشدین حکومت وکړه چشته عمره درش کاله ما به پوهوي دویم ازم نو 10 کاله یا 15 کاله یا 40 کاله او د خلفای راشدین په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوه هغه کمپلیټ دین بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر او ورپسې 40 کاله زمانہ د خلفای راشدینو
دې کې چې کوم دین مکمل شوی دی دا دې کې بس ته وګورئ دې زمانہ کې قضا عمري شوی ده د امام ابو حنیفه په زمانہ کې شوی ده د حضرت عمر د امام شافعي په زمانہ کې شوی ده د امام مالک په زمانہ کې شوی ده د امام حنبل په زمانہ کې شوی ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دې په زمانہ کې شوی ده د دې زمانو کې شوی بسر خبره پوي او چل درته ماو چې کچاوي چې را پاس بسم لور مولا صاحب دړه زور مې نشي فرض رانه نه کېږي نو ټول مرکز عمران او دغه ټکي ته لږ سوچ وکړئ چې 15 منځونه دي راګرځي هر منځله بانګ وي بیا غموس قضا وکړي بل بانګ وي بل بانګ وي بل بانګ وي نو د یو ورځې منځونه 15 قضا راوګرځي نو دا وایي چې موږ د ټول عمر قضا عمري راوګرځو په ایمان وایي چې 15 منځونو باندې به د ټول عمر قضا عمري ورته خدای معاف کړي دا خدای ستا د کوره دی عقل یا دا سوچ نو دې وجنه زما عزیزانو هرې خبرې ته لغوندې سوچ پکار لغوندې فکر پکار ما یو حدیث وی چې د روزدار سړي د خولې وږمه چې ده هغه خدای ته د مشک او عنبرو نه زیات علم اوس دې حدیث کې راز څه دی دې کې راز دا دی چې دا وږمه پیدا شوې ده الله پاک د وجه چونکه ما د پاره سحر نه خوراک سکاک په ځان بند کړی دی نو ماسپخین مازیګر کې زما وږمه چونکه پیدا کړی ده نو دته د مشکو نه زیاته ده دې خبره پوه دی وجنا عزیزانو دو خبرې وکړو یو اړه خبره ته لغوندې سوچ کوی خدای ته عقل فکر سمجھ درکړي دغه خبره دا ده چې چیرې داسې ونه وایي دا ځټکه د دې انجام ډیر پیر اراده دا وکړه چې نن می شوق دی چې د شیطان نم یو مسله وره شیطان ته چې یو مسله راته نو هغه ورته چې پیر صاحب زما مسلې خدا سيدي چې خلک گمراه شي نو زه به تاسو څه مسله وکړم نو پیر ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي الله چې څوک گمراه کی اته پلار کولې نشي او الله چې څوک پلار کی اته گمراه کولې نشي اسی می شوق پیدا شو چې نن دې ارامینم یو مسلې واوره هغه ورته پیر صاحب په خدای مې دې قسمی چې ستا دا شوق پیدا شو نو زه تعالی نن ټیک مسله خپل طبیعت بنکو وی چې وایا وی پیر صاحب ته خو پیری خلق دلا سونه صفای وخپو در ته پریوزي ډېر لوی قدر او عزت کوي اسنه چې د خلکو په لاسونو سپول او پخپو پریوتو چرته دا غرور در کرانه شي چې ځان ته وای چې زه